چې یو سړی مانځه ته ودرېږي او الله اکبر وایي په اوله کې لکه ولاړ دی رکوع لځي الله اکبر وایي یا سجدې لځي یا راپاسي او دی دی الله اکبر سره داسې وایي لکه الله اکبر کبیره یا الله اکبر العظیم د الله یو نوم ورسره ذکر کړي نو دا طریقه به صحیح او که نه الجواب ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې کومه طریقه ثابته ده هغه دا ده چې هغه به صرف تکبیر وي د منځه په اوله کې او منځه په دوران کې الله اکبر بس اخوا پسې هغه څه نه دي ویلي او موږ د الله بندګان یو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتیان یو د الله بندګي به څنګه کوو څنګه چې پیغمبر موږ ته ښوولی یعنې دا اختیار موږ سره نشته چې موږ پکې څه زیات کړو یا څه کم کړو او که چېرته دا اختیار الله ورکړی وی یو چا ته چې ته پکې خیر دی د خپل طرف نه به کوم زیاتی کمی کوه نو دا دین به دین نه وی پاتې شوی هر سړي به خپلې خبرې کولې هر سړي به خپلې مسلې بیانولې سره د دې چې الله دا هر څه حرام کړي دی او بیا هم خلک کوي پکې یعنی ډیر مولیان عوام په دین کې نوي کارونه کوي اگر که الله حرام کړي دي دا چې که چېرته د شریعت اجازت ورکړی وی چې کولی شي نوي کارونه پکې نو بیا به دین نه څه جوړ شي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا قانون بیان کړی صحیح بخاري صحیح مسلم کی روایت ته من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد یا ما لیس فیه یو روایت کې راځي چا چې زموږ په دې دین کې داسې یو کار راوایستو د دین په نیت د عبادت په نیت چې هغه د هغې اصل او بنیاد په دې دین کې نه نو هغه کار الله نه قبلوي هغه مردود دی یو روایت کې راځي هغه صحیح مسلم کې دی من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد چا چې داسې عمل وکړو چې زموږ د طرف نه پې امر نه وي یعنې پیغمبر نه یې ښوولی د الله په کتاب کې نه نو دا کار مردود دی امام ابو داود امام ترمذی روایت راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی صحابه کرامو ته وی تاسو کې چې کومو کسانو ته ژوند میلاو شو یعنې اوږد عمر ورته میلاو شي لږ فسیرا اختلافا کثیرا دی به ډېرې فتنې او اختلافات ویني دا هغوی ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي نو زموږ په باره کې بیا سوچ کوئ چې څومره اختلافات او فتنې موږ ولیدې او وینو به او د دې شته حالاتو نه به هم زیاتېږو نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته نصیحت وکړو څه به کوئ په داسې وخت کې وی فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء المهدیین الراشدین زما لار به مضبوط راونیسئ او د خلفای راشدینو لار به مضبوط راونیسئ تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ زما دا لار به مضبوط راونیسئ او د جامې د غاښونه به برابند کوئ چې ګډه وډه نه نشي وإیاکم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال او ځان به د نوي کارونه لرې ساتئ په دین کې ځکه چې هر نوی کار په دین کې بدعت دی او هر بدعت ګمراهي ده هر بدعت ګمراهي ده پکې نشي دا ښه دی لکه اوس ګوره هسې دا ډېره فایدهمنه خبره ده اکثر موږ ته دا بعض خلک وایي تاسو سختي کوئ نو خیر دی لکه څه چېرې وکړو اوس که موږ دا ووایو چې خلک کیني په جمع او دا وایي چې په جمع به موږ کینو او موږ ټول به 1,00,000 پیرې د پلانې ذکر کوو په جمع او چا په دوی باندې رد وکړو چې یاره دا کار خو صحیح نه د قرآن او حدیث کې نشته نو د جاهله مولیان یو سړی مولا جاهل او چې کله ورسره علمي عمل پې نه کوي او یا په خواهشاتو پسې روان عوام خو یي جاهلان دوی عقل استعمالي د قرآن او حدیثو مقابله کې نو دی به سور شین شي نو دې کې څه دی الله بنده اوس خلک د الله د یادولو نه منع کوئ هغو غریبانان را جمع شوي دي 1,00,000 پیرې د الله نوم علي په دې کې څه دي په دې کې خو خیر دی خیر کم ځای کې دی په دې کې دا کار الله نه دی بیان کړی پیغمبر نه دی کړی صحابه کرامو نه دی کړی یعنی دا خیر د هغوی نه پاتې شوی دی تا ته دا خیر معلوم دی تا ته پته ولګېده چې دا د خیر لاره ده هغوی ته پته نه وه بل ګور دي چې پیغمبر قصه ټوله ختمه کړه وی کل محدثة بدعه هر نوی کار په دین کې راویسته د بدعت او هر بدعت ګمراهي دی دی پکې نه دی ویلي چې ښه بدعت پکې ښه شی دی په بدعت کې ښه
یعنی په دین کې نوي کارونه راوباسي دي کې ښه کوم ځای کې دی لکه اوس سړی دا ویلی شي چې دې سړي کم کفر وکړو ده وویې ته وایې الله اکبر منځه ته ودرېږي هغه وایي الله اکبر کبیرا الله ډېر لوی دی نو خیر دی څه شي خیر دی که دا خیر وی پیغمبر به موږ ته ښوولی وی صحابه کرامو به کړی وی کوم ځای نه خیر راغی خیر په څه کې دی هغه د پیغمبر په تابعدارۍ کې دی هغه په قرآن باندې په عمل کې دی اخوا خیر په څه کې ته لټې په دین کې نوي کارونه وباسو خیر دی لکه اوس دا موږ د ربیع الاول په میاشت کې یو جاخه را روانه نه ده شروع ده د اوس نه سیسټم ورته برابر دی شنه لیټونه الواګانې ډانسونه نظمونه شرکیه نعتونه بنګ چرس د دې هر څه ترتیب روان دی ولې لکه وی موږ د پیغمبر په پیدایش باندې خوشحالي کوو په 12 ربیع الاول خو نو دا کار خو پیغمبر نه دی کړی او نه صحابه کرامو کړی نو دا بل به تا ته وایي نو دې کې څه دي په پیغمبر مین دي په دغه ورځ کې خوشحاله شي څه چلو شو خیر دی د څه شي خیر دی دې پیغمبر موږ ته ټول دین بیان کړی د دې خیر نه ولې موږ محرومه کولو چې موږ ته نه بیانو دې صحابه کرام ولې موږ ته نه بیانو او دوی ته پته ولګېده سره پاسه 1400 کاله بعد دوی ته خیر معلومیږي خیر ټول د پیغمبر په تابعدارۍ کې ده په دې کې نه دی چې پیغمبر په کوم ورځ پیدا شوی دی زه په هغه ورځ ګډېږم او خوشحالیانې کوم دا د پیغمبر تابعداري ده شنې جامې واچوه او بعضو پکې لا یو پکې ولې ګیرې له شین رنګ ورکړی ښه نو اوس ده باره کې دا وایي چې سبحان الله سبحان الله څومره مهین دی پیغمبر باندې ګیره هم شنه کړې ده او کپړې شنې او سکوټر له شین رنګ او رکشې له شین رنګ او د بنګو سبیل پکې لګي دا ما په خپلو لیدلي بنګ یو تقسیمول وي دا د بنګو سبیل دی دې ورځ به خوشحالېږي او ګډېده او زنانه ولکان ګډ وډ دا د پیغمبر د پیدایش ته خوشحالي کې که دا ته د هغه سره دشمني کې د دې هر څه نه ته هغه منع کړې ده په دغه ورځ چېرته کې نو بیا به تا ته دا وایي چې ولې د دې خلکو سره دشمني ده نه موږ داسې فتوه نشو ورکولی چې دې خلکو ټولو د پیغمبر سره دشمني ده منو د دوی به سره محبت یي خو شریعت تا ته دا ویلي چې دا محبت هم په یو چوکاټ کې دننه ساتي عیسایانو د عیسی علیه السلام سره محبت نه دی که دشمني ده د ډېر محبت نه څه ویلي وي دا د الله زوی دی د ډېر محبت نه ووایي که نه ولې دشمنان دي محبت ورسره کوي که نه خو د محبت د لاسه یې د الله زوی جوړ کو یهودیان د عزیر علیه السلام سره دشمني کوي که مینه کوي مینه کوي د ډېرې مینې نه ووایي د الله زوی دی دا مینه اوس صحیح ده ناروا ده موږ په پیغمبر مین یو خو زموږ دا مینه به هم په یو چوکاټ کې دننه وي دا واقع نه خوا نه وړي کومې پولې چې شریعت یې ښودي خبره مې دا کوله چې خیر دی او خیر دی باندې کار نه چلېږي ځکه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چې کله خبر شو چې مسجد نبوي کې څه کسان را جمع شوي دي او اجتماعي ذکر کوي یعنی دلته یو حلقه ده دلته حلقه ده او لاس کې ورسره هډوکي دي دانې دي او په هغې باندې ذکر کوي اجتماعي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نږدې د هغه وفات ته نږدې ورځې وې راغی جومات ته سخت غوسه وی ای د الله بندگانو د پیغمبر جامې لا زړې شوي نه دي د هغه د کور لوښي لا ختم شوي نه دي تاسو به شروع کړه په دین کې به نوي کارونو هغه ته ابو عبدالرحمن ته دومره ولې غوسه شوې موږ خو خیر اراده کړې د الله یادوو هغه ډېره ناشنا خبره وکړه وي وکم من مرید للخیر لم یصبه او ډېر د خیر لټونکي خیر نشي ترلاسه کولی ډېر د خیر لټونکي خیر یې په لاس نه ورځي دا دوی ناس ګوره په مسجد نبوي کې دي په عام ځای کې هم نه دي او څه کوي د الله ذکر کوي بیا پې ما هغه رد وکړو ولې وایي ځکه چې دا طریقه د پیغمبر نه وه موږ ته نه وه ښولې دا طریقه د صحابه کرامو نه ده
تاسو له کوم ځای دا لاره وویسته؟ نو دا ناروا دي. تکبیر سره د الله نوم زیاتول دا نه دي جایز.